نو دا د موږ فردي دي، دا د موږ عوام دي 40-42 سال نه چلېده. د هغو پر ضمانتیا سره دا شی شوی دی. اوس انشاءالله دا نور هم نه پرېږدي. په دغو ټولو مشرانو چې چا پکې منډه ووهله، ځکه چې نور بس د سړي یو حد وي او برداشت شو، بس هر څه ختم دي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن عبدالرازق یم او په دغه ټایم باندې زه ویلوړ یم په پېښور ګلبهار کې چېرته چې نن بیا یو دوه زړونه ملو شوي دي د ډېرو جګړو، د ډېرې دښمنۍ او ډېرې د خونریزۍ باوجود هغو داسې فیصله کړې ده چې هغوی یو موټی شوي دي. د ډېرو خلکو پکې کوششونه هم کړي دي، ډېر خلک پکې داسې دي چې هغو دا وینا وه چې دغه خلک چې کم خلک بېسلې وي هغه خلکو کې اتفاق نه وي. موږ اتفاق راوستل غواړو، موږ د دغو خلکو هم کورونه ابادول غواړو. نن دلته په د ملک عابد فیض په اجرا باندې د پاکستان مسلم لیگ نون صدر د بړې د هغه په اجرا باندې د مرحوم حاجی فیض الله افریدي په اجرا باندې نن د دغو دواړو زړونو فیصله شوې ده، صلح شوې ده. ډېره د خوشحالۍ خبره ده. دلته د جرګې مشران هم موجوده دي، دلته ملک عابد فیض هم موجوده دی، یا دلته چې کوم دواړه فریقین دي د هغو مشران هم موجوده دي. موږ به د هغو سره خبرې کوو چې دا جرګه په کومه سیستم باندې وشوه، دا سوچ کله نه پیدا شوی او مطلب دا دښمني د کومه نه جوړه شوې وه او بیا دا کې څه مسلې وشوې. دا جرګه چې چا جوړه کړې وه، چا پکې محنت کړی دی د ملک عابد فیض نه. ملک عابد فیض صاحب دا راته وویل چې دا څنګه سوچ مو وکړو چې دا دوه فریقین مو سره یو کړل او دا زړونه چې کوم مو هغه مو سره جوړ کړل. دا چې کومه دښمني ده دا د 40-42 سال نه چلېده او یو فریدی دا یو وجود دی. نو یو وجود چې په وجود کې په هر بد زوی باندې هم درد روشي نو په ټول وجود ورسره درد وي. نو دا د موږ فریدي دي، دا د موږ عوام دي. دغو د دښمني چلېده خو د موږ د مشرانو د غم و فکر و چې د دښمني به څنګه موږ ختموو. په هغه غم فکر کې موږ لګیا شو. د دغو په منځ کې جرګې واک سولې مر وغوښتې، دغو نه واک سوله هر څه مو وغوښتو و دغو فیصله د 40 کولو دښمني او دا کې مړي شوي دي هغه ټول یې ورڅه د الله په قرآن پاک باندې ورڅه یو بل وبخښل. په دا کې بل زومین و، هغه زومین نه یم ابروک، هغه زومین یم په خوشامندۍ باندې هغه هم رخصت کړو ته نه. اوس د موږ سره هغه فریقین دوه ملګري چې د یو طرف نه د ډي اس پي اولباز صاحب چې کوم قومباد او کم خاندان دی، په بل طرف باندې د عمر خان ولد حبیب خان چې کوم قومباد او کم خاندان دی. موږ به د هغو نه هم داسې ملګري کوو چې هغه په دا جرګه کې وو، د هغو پر ضمانتیا سره دا شی شوی دی. نو مننه، د هغو سره موږ خبرې کوو. د ډي اس پي اولباز طرف نه یم. موږ د تقریبا 42 کلونو نه دا مسله وه، دا کې مړي شوي وو، جاني مالي تاوان شوی و. اشکر ده نن په خیر خیریت په سر ورسېده چې کم شی نه وو، کمې لانجې او ټول هم سره یو بل له وبخښل. ټول به انشاءالله که دا به سره یو بل سره کینه نه سوتو. په دغو ټولو مشرانو چې چا پکې منډه ووهله یو د الله اجر ورکړي. ډېره مننه، موږ دا شکر ډېر مطمئن. نن چې کوم د دغه هغه سره معامله وه د قوم د مخه داسې کسان پکې مشرانو ووتل چې دا فیصله یې د موږ په خیر بدله کړه. 42 کلو معامله وه، هغه موږ خپل مړي یو بل در سره مو کړل. په ډېره تاسو میډیا والا د مشرانو زه شکریه ده. دلته د موږ سره جرګه ممبران هم په دا جرګو کې ډېرې منډې والي دي. دا کوشش یې و چې څنګه د مو خاندان جوړ دی چې دغه شونده دغو زړونه هم جوړ کړم. نو موږ د حاجي صاحب سره خبرې کوو چې هغه په دا ولې سره سوي. بس دا موږ چې کوم دی سوچ رایي و دا موږ فکر دی چې موږ په قوم کې او موږ په کلي وطن کې بلکې په ټولو مسلمانانو کې موږ د دښمنۍ د جګړې دا ختمولی شو. نو انشاءالله ختموي او موږ چې کوم دی الله په فضل باندې دا یوه فیصله وکړه. اوس انشاءالله دا نور هم نه پرېږدو. انشاءالله ټولې فیصلې په خیر سره مطلب دا چې داسې په رضامندي سره او داسې په اتفاق سره انشاءالله دا نور هم کوو. او انشاءالله دا کوشش هم دی، دا مشن دی چې بس سر هم د وسه کېږي د خلکو، بلکې خلکو نه ټولو پرېږدي په هغه باندې نه دي چې خلکو کومې دښمنۍ دي او کومې هغه دي چې په خیر یې الله به انشاءالله مدد هم کوي، په خیر یې بدله کړي او امن وشي په علاقه کې. ځکه چې موږ علاقې ډېرې په تکلیف وې او بس نور موږ هم امن غواړو، ځکه چې نور بس سړي یو حد وي او برداشت وي، بس هر څه ختم دي. او انشاءالله که خیر وي نو دا کوشش به نور هم جاري ساتو چې چېرته په علاقه کې کومې مسالې دي، کومې لانجې دي چې ټولې په خیر ختم کړو. او انشاءالله چې داسې د جرګې کم ملګري سره وو او داسې مخلص ملګري وي که نه، نو انشاءالله چې سره سخته مسله وي که نه الله به انشاءالله تاسو نه وي. چې کومه دا غونډه وشوه او را کوم خلکو را جمع شوي دي
دغه لا ټولو لا مستلما شي ویلین دي ورته وایي و دغه ټولو موږ شکریان وکړو د ټولو پرېکړې چې دا خلک مطلب دی چې یو موټی شول او په یوه په پلیټفارم باندې روان شول نو الله دا داسې وکړي چې دا څومره مسالې دي په دا ملک کې په دا لوکا کې الله دا ټولې حل کړي او الله دې په دغه طریقه حل کړي لکه کومه طریقه باندې دغه حل شوی په دا سره ته قوم له بیا افریدي بلکې قبایلو له څه پیغام ورکول غواړې؟ مننه جی زه قوم له افریدي له بیا ټول پښتون له دا میسج ورکوم چې بچی له د ټوپک په زوی کلام ورکا ملابند په زوی بسته ورکا او د غفلت نه د جهل نه د ایجوکیشن تربیت ورکا چې دا شونته لکه کومې بادي دشمنۍ جوړ شوې دي دا د موږ په لوکا کې اکثر د نپوهۍ او د تعلیم کمای رہی دغه وجه نه موږ زه ته د غم سره پېښېږي بل افریدي قوم له دا غم ورکوم چې خپل خلک سره پرېږده و چې هغه مخکې ورسېږي موږ سره په حجرو کې دا متلونه ورکوو چې انګریز سیارې له ورسېدو او میاشتې له ورسېدو نو هغه به څنګه نه رسېږي غور سره یو بل پرېښي دي هغه ځکه د زوی له رسېدلي دي مه ورته غور سه تر بډاتال پورې هم خلک نه پرېږدي ورسه چې هغه کامیاب شي نو موږ افریدی ځکه په دا کې په د دشمنو پر غم کې کاکړ شوي یو چې مه ورته ورسره یو بل له ترکې له یو بل سره تعلیم له یو بل سره په سپینو جامه کې پرېښودل نه کوو او انشاءالله اوس دا د موږ میشن دی چې څومره بادیم دي دا په ختمېدو باندې دي انشاءالله دا به ختموو او روان نسل له به د ښه تعلیم د ښه یونیورسټۍ د ښه مدرسې او دا تربیت پیر کوو دا د موږ سره نن د دوو زړونو روغه چېرته چې د جرګې ممبران هم تاسو له خبرې وکړې د جرګه چې کوم ممبران دي د هغو په مدد سره چې د کومو خلکو روغه شوې وه د هغو فریقینو خبرو هم تاسو واورېدې حدیث مبارک داسې دی وایي چې کله درې ورځې د یوه سړي د بل سره خفګان راشي د هغه لمونځ هم نه قبلېږي مطلب هغه چې کوم فرض عبادت دی هغه هم نه قبلېږي نو دا خو څلوېښت کله و بل طرف له د یوه سړي زړه جوړول د انسانیت زړه جوړول دي او دغه مشران دا وینا کوي موږ دا غواړو چې موږ په قوم کې امن وي د موږ په علاقه کې امن وي د موږ په کور کې امن وي حالات به بالکل ټیک وي چې صرف افریدي قوم کې نه په ټولو قبایلو کې موږ دا سوچ ته چې چېرته هم دشمني وي موږ به دا کوشش کوو چې د موږ جرګه ممبران نه وي د نورو علاقو کې جرګه ممبران به راخلو موږ به خپلې پیسې لګوو موږ به خپلې خرچې کوو خو امید ساتو چې د قوم ګلالو مشمونو له به موږ روښانه مستقبل ورکوو